ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا هم ورډ ته. تېره ورځ مو په ورډ کې ایډیټینګ برخه ویلې وه، د هوم مینو یا د هوم ټب راسره خلاص کړو. نن چې شروع کوو انزرټ شروع کوو. ښه راځو انزرټ. په انزرټ کې لومړی کور پیج دی. کور پیج څه ته وایي؟ کور پیج که موږ په پښتو اصطلاح کې وایو هغه د پاسه کومه ورقه چې ده هغه وقایه چې ورته وایي، وقایه نه د پاسه ورقه دې ته کور پیج وایي. هر کتاب یو څیز لري، یو کور پیج لري. تاسو لیدلي دا لومړی دا ډبلې ورقې ته څه وایي، او موږ تاسو چې وقایه ورته وایي دې ته کور پیج وایي. نو لومړی دا کور پیج دی. کله چې موږ تاسو یو کتاب لیکو نو د هغه دپاره یو کور پیج څه کوو انتخابوو. دلته زموږ تاسو سره چې شي دي کور پیجونه شته دي. دا دي مختلف کور پیجونه دي. په کوم ډول سره کور پیج غواړئ دلته د کور پیجونه شته دي. مثلا زه ورته وایم چې دا ډول یو څه شي راته وکړه، یو کور پیج راته انتخاب. دلته یو ډاکومنټ لیکم، مثلا د څه شي ډاکومنټ ټایټل لیکم، د څه شي په اړه زه لیکم. مثلا زه ورته وایم چې زه د کمپیوټر په اړه باندې څه لیکم، یو کتاب لیکم. سب ډاکومنټ سب ټایټل هم ورته لیکم، مثلا شهاب کمپیوټر سنټر. دا مې ورته څه کوي، ورته ومې لیکئ. دا زموږ څه سره چې سوله کور پیج، یعنې هغه لومړۍ ورقه یې کومه یوه ده دا. هغه څه وروسته مثلا زه راځم معلومات لیکم د چا په اړه باندې، د کمپیوټر په اړه باندې معلومات لیکم. از ایکوال ټو آر ان ډي ښه شیفټ انټر. دا چې سوله د ده په اړه باندې معلومات سوله. اوس راځم دا مثلا چې کوم سلیکټ کوم کنټرول سی، یو څه معلومات راسره چې شي باید زیات شي. دا راځم دلته چې کوم پیسټ کوم کنټرول وي موږ یو نوی ډاکومنټ واخیستی. دا دی دا ډاکومنټ. اوس که زه چیرې راسم کنټرول پلس پي یعنې چاپ ورته وایم، لومړۍ ورقې ته راسم، لومړی ګوره چې دی راسره کور پیج، لومړی دا ورقه راسره څه کېږي چاپېږي. هغه څه وروسته بیا نور معلومات چې کوم چې موږ لیکلي وو هماغه راسره څه کېږي، راسره چاپېږي. سره به خبره خلاص شوه. دې ته څه وایي، کور پیج وایي. ښه راځو کور پیج ته. ته کولی شې چې نور کور پیجونه هم ورته څه کړې، ورته انتخاب کړې. کوم چې دلته په څه کې شته دي، په مایکروسافټ ورډ کې شته دي. ګوره دلته کمپیوټر په اړه دلته کولی شې چې کاندې هم ورته څه کړې، ورته انتخاب کړې. سم په خلاص شو، کنټرول پلس زیډ. ښه راځو بیا هم کور پیج ته. په کور پیج کې مور کور پیج فرام مایپیس ډاټ کام. کله چې ته د انټرنیټ سره وصل یې، ته ګورې موږ انلاین نو انلاین. کله چې ته د انټرنیټ سره وصل یې، د دې لارې ته کولی شې چې نور کور پیجونه هم څه کړې راواخلې. صحیح. د هغه څخه وروسته ریموو کرنټ کور پیج وایي. دا کور پیج کوم دی هغه له منځه یوسو. دا څه کوي، ریموو کوي. اوس هېڅ کور پیج راسره نشته. ښه راځو کور پیج ته. دا کور پیج دلته بیا ته کولی شې چې کور پیج څه کړې ثبت کړې. صرف کور پیج په دې لارې کور پیج کولی شې چې ثبت کړې. په کور پیج کې نور څه نه دي پاته. د هغه څه وروسته بلانک پیج دی. بلانک پیج یوه سپینه صفحه درته څه کوي، درته راخلاصوي. مثلا دلته یوه نوې صفحه څه شته پکار دی، د هغه څه وروسته چې ورته بلانک پیج ورته وایي، دلته یوه نوې صفحه څه شوله راخلاص. یا مثلا دلته د کمپیوټر په اړه دې څه کړي دي، معلومات لیکلي دي، او په دې صفحه کې دي راځي په دې دوهمه صفحه کې، په دې صفحه کې دي مثلا د هارډویر په اړه باندې څه کړي دي، سافټویر په اړه مثلا معلومات لیکلي دي. د سافټویر په اړه معلومات څه کړي دي، لیکلي دي. راځم زه ورته وایم چې دا د چا په اړه معلومات دي، د سافټویر په اړه باندې معلومات دي. اوس وګوره مثلا لومړی معلومات د چا په اړه شو، د کمپیوټر، وروسته د سافټویر په اړه. دلته موږ ته یو بله ورقه مهمه ده، یو بله خالي صفحه راته مهمه ده چې د چا په اړه معلومات څه ولیکو، د هارډویر په اړه باندې. نو څنګه وکړئ، راسه د دغه صفحې و اخر ته چې څه راسه، او دلته ورته وایي چې بلانک پیج، یو بله نوې سپینه صفحه راته راکړه. وګوره یو بله نوې سپینه صفحه راته راخلاصه شوه. دلته بیا د چا په اړه باندې مثلا معلومات پکښې لیکم، د هارډویر په اړه باندې معلومات پکښې لیکم. صحیح دی. راځم از ایکوال ټو آر ان ډي شیفټ دا د چا په اړه شول. اوس وګوره ټوله راسره چې شوله منظم شول. سم په خبره خلاص شو. هغه څه وروسته بیا سافټویر. راځم انزرټ ته. د انزرټ وروسته پیج بریک دی. کنټرول ای دا ټول چې کوم ټومه راځم. دلته راځم د هلمند په اړه باندې چې کوم معلومات لیکم. د چا په اړه د هلمند، مثلا ورته وایم چې دا د چا په اړه معلومات دي، آر ان ډي شیفټ
دا د چا په اړه دي؟ د هلمند په اړه. دلته راځم په دې ځای کې بیا د کندهار په اړه باندې څه کوم معلومات لیکم. دلته بیا راځم equal to RND shift اوس دسته یو ځلې لیکل دا د چا په اړه شول؟ د کندهار په اړه. راځم دا ورته عنوانونه ورته یو اندازه راټوم، دې ته سور رنګ ورکوم او دې ته هم څه ډول رنګ ورکوم؟ راټوم او سور رنګ ورکوم. دغه یو څه اندازه زه یم چې کوم مثلا ډیلیټوم. ښه اوس وګوره دا کندهار یو ځلې سم اندازه یې غټوم. اوس وګوره ما په یوه ورقه کې هم د کندهار په اړه معلومات لیکلي دي او هم د چا په اړه لیکلي دي؟ د هلمند په اړه باندې لیکلي دي. سر په خلاص زه ورته وایم چې دا د کندهار اوس تاسو ګورئ دا ټول په یوه ورقه کې دی، بله پیج نشته راسره، په یوه پیج کې دي. زه ورته وایم چې د هلمند په اړه معلومات راته په جلا پیج کې کړه او د کندهار په اړه چې کوم معلومات دي هغه راته په جلا پیج کې. نو څه کوم؟ نو د دغې پاراګراف کوم چې د هلمند معلومات دي د دې اخري لیکې ته راځم او دلته انزرټ ته راځم، درته ورته وایم پیج بریک، دغه صفحه راته بریک کړه. اوس وګورئ تاسو ولیدله کوم چې د کندهار په اړه معلومات دي هغه په جلا صفحه کې راغله او کوم چې د هلمند په اړه معلومات دي هغه په جلا صفحه کې راغله. ښه د هغه څه وروسته ټیبل دی. راځم کنټرول پلس دا ټول له منځه وړم، ټیبل ته راغلم. ټیبل یوه ډېره مهمه او ښایسته موضوع ده. غواړم یو ټیبل ته ضرورت وي کولی شم چې ټیبل رسم کړم. لومړی په خپله ځل د ټیبل دی. دلته یو شی دی کوم چې داسې عمودي دي دي عمودي دیو ته قلمونه وایي او کوم چې داسې دي دې ته روګانې وایي. دې ته څه شي وایي؟ روګانې. کوم چې افقي خطونه دي روګانې ورته وایي او کوم چې عمودي خطونه دي هغه ته څه شي وایي؟ قلمونه وایي. مثلا زه ورته وایم چې زما سره دې 3 قلمه وي او همدارنګه 5 دانې روی دي وي. 3 قلمه دي 5 روی دي. او زه کولی شم چې دلته کوم معلومات پکښې ولیکم. مثلا زه دلته پکښې لیکم چې نیم، دلته پکښې لیکم چې زیشن او دلته پکښې لیکم چې سالري یعنې تنخواه. ښه راځم دلته پکښې لیکم لومړی چې احمد او دلته مثلا لیکم چې خان، دلته لیکم چې جان، دلته لیکم چې بلال. دا نومونه مې دلته ولیکل. ښه راځم وروسته د احمد ورته وایم چې احمد څه شي دی؟ ډاکټر دی، دا پوزیشنونه دي او دی چې دی افیسر دی، اداري دی او دی منیجر دی. ښه او همدارنګه دی انجینر دی، دی څه شي دی؟ انجینر دی. ښه دا مې ورته ولیکل. د ده معاش څو دی؟ مثلا د ده معاش 2000 دی، د ده معاش 3000 دی یا 4000 دی، د ده معاش 6000 دی او د منیجر معاش 10000 دی. دا مې ټیبل مې څه کوي؟ جوړ کړي. کله چې موږ ټیبل جوړ کړو موږ ته یو سره اخلاصو د ټیبل ټول په نامه چې په هغه کې ډیزاین او لایاوټ هغه دوې مېنوګانې دي. ښه د هغه څخه تر مخه راځو هم ته انزرټ ته راځو. په انزرټ کې بیا ټیبل ته راځو. په ټیبل کې د دې څخه وروسته انزرټ ټیبل دی. انزرټ ټیبل مثلا راځم زه دلته په دې ځای کې اوس ورته وایم چې انزرټ ټیبل بیا ته کولی شې په خپله خوښه باندې دلته څه کړې؟ ټیبل جوړ کړې. سره کوم ټیبل؟ زه ورته نمبر اف کالمز څو کالمه دي وي. مثلا ورته وایم چې څو کالمه دي وي؟ 2 کالمه دي. نمبر اف د روګانو زه ورته وایم چې څو روګانې دي وي؟ 4 روګانې دي. اوس ورته اوکې وایه. ګوره موږ ته ټیبل چې شو جوړ شو. کنټرول زایډ. ښه بیا مې انزرټ ته راغلم. انزرټ کې ټیبل ته راغلم. په ټیبل کې ډرا ټیبل ښه انزرټ ټیبل ته بیا هم راځو. یو څه موضوعات نور پکښې پاته دي. دلته 3 خبرې دي. ټیکس کالم ویت. دلته کله چې موږ تاسو روګانې او کالمونه انتخابوو هغه دومره اندازه یعنې فیکس څه کېږي راځي او که چیرې زه دا دومره د اوټ اف فیټ کنټنټ دلته د خط په اندازه موږ ته سره روګانې او کالمونه څه کېږي جوړېږي. زه ورته وایم چې ما ته چې څو کالمه ولري؟ نو ورته وایم چې 2 کالمه دې ولري او روګانې دي څو دانې؟ روګانې دي 3 دانې. هغه ته وروسته اوټ اف فیټ کنټنټ یا د خط په اندازه وي. هغه ته وروسته اوکې وایم. و چې کله مثلا زه دلته څه کومه ګوره خط پکښې لیکمه دا زما څه کېږي؟ دا کالم او رو غټېږي. صحیح شوه. مثلا دلته ورته لیکم چې احمد خان. ګوره موږ ته څه په اندازه 4 څومره اندازه تاسو
او لیکل کوئ دي دغه رو او قلم هم په هماغه اندازه در سره چی کېږي جوړېږي. سر به خبره خلاص وه. ښه راځم دا ډیلیټ اوم دا ټیبل له منځه وړم. رالو انزرټ ټیبل ته رالو. انزرټ ټیبل په انزرټ ټیبل کې اوټ فټ وینډو دا بیا تاسو جوړوي د وینډو په اندازه باندې. څومره چې وینډو وي د وینډو په اندازه ته چی کوي جوړوي. دلته دوه کالمې وي دوه رو وي ګورئ د وینډو په اندازه ته چی کوي جوړوي. کنټرول پلس زائد. ښه راځو وروسته راځو انزرټ ته. انزرټ ټیبل کې راځو. په ټیبل کې انزرټ ټیبل ته رالو. په دې کې اخري موضوع ریممبر د دې وظیفه څه شي ده ګورئ. اوس کله چې زه راځم ټیبل ته په ټیبل کې انزرټ ټیبل ورته وایم. کله چې زه انزرټ ټیبل ورته ووایم دلته څه شي دي ماته ګورئ وایي نمبر کالمز 5 کالمونه دي او 2 روګانې دي. دا ماته خپله دی لیکي. زه ورته وایم چې کله زه دا راخلاصوم نو څه شي دي وي 2 دانې کالمه دي وي او 4 یا 5 روګانې دي. دا رقم دې ماته راخلاصېږي. دا چیک لګوم صحیح دی. اوس تاسو ته متوجه تاسو ورته اوکې ګوره دا ماته راخلاص. خو کله چې زه راځم یو انزرټ ته یو بل نوی ټیبل راخلاصوم هم به همدغه اندازه هلته موږ ته څه کړی وي لیکل شوي ګورئ هماغه اندازه موږ ته لیکل شوي. سر په خبره خلاص وو. کنټرول زائد. ښه ټیبل ته راځو. تر انزرټ ټیبل وروسته ډرا ټیبل. ډرا ټیبل په خپله خوښه یو ټیبل چې شي که رسم. راځم ډرا ټیبل ورته وایم. دلته په خپله خوښه داسې یو ټیبل چې شي کومه رسموم. خپله خوښه کولی شئ چې یو ټیبل چې شي جوړ کړئ. کنټرول پلس زائد. ښه دا د خپله خوښه چې هر ډول د زړه وي هماغه ډول یو ټیبل ته چې شي کولی شي جوړولی شي. صحیح شو سر په خبره خلاص شو. ښه دا و د ډرا ټیبل کار. کنټرول پلس زائد دا له منځه وړو. انزرټ ته رالو ټیبل ته رالو. د ډرا ټیبل وروسته ښه کاپي ټیکسټ ټیبل د دې وظیفه څه شي ده. راځم زه دا هغه ټیبل هم چې کوم له منځه وړم ډیلیټ ته راځم او دلته ډیلیټ دا بیا موږ څه وروسته وایي چې دا څنګه. زه دلته راځم لیکم چې نیم صحیح شو. راځم یو وارې ټاپ بټن کښې 2 وارې 3 وارې نیم چې شي ورته لیکم احمد انټر. دغسې وروسته مثلا ورته لیکم چې فادر نیم صحیح شو. یو وارې ټاپ بټن مې کښې 2 وارې 3 وارې صحیح. د پلار نوم یې مثلا لیکم چې خان صحیح دی. اوس غواړم راځم دغسې وروسته دلته یو بل شی هم لیکم مثلا سالري معاش 1 2 3 وارې مې ټاپ بټن کړی. دا معاش یې مثلا زه ورته وایم چې څو دی 1000 دی. اوس غواړم چې دغه خط به چې شته په ټیبل ته چینج کړم یعنې دا خط یې په ټیبل کې راشي. نو څه کوم دغه سلیکټ کوم او دلته انزرټ ته راځم او دلته ټیبل ته راځم دلته کانورټ ټیکسټ ټیبل دا خط به ټیبل ته تبدیل کړم. بس وروسته ورته اوکې وایم وګوره هماغه چې شته تبدیل شو. صحیح. کنټرول پلس زائد. راځم ورته وایم چې انزرټ کانورټ ټیکسټ ټیبل واړوه اوټ پیټ کانټنټ یعنې څومره چې خط دی یا د خط په اندازه ټیبل ورته جوړ کړو. صحیح دی. دلته موږ د ټپ بټن و دغسې وروسته ورته اوکې وایم ګوره سره به خبره خلاص شي درته وایم. ښه کنټرول پلس زائد. راځم انزرټ ته. د هغه څخه وروسته اکسل سپیډ شیټ دی. کله چې دې باندې کلیک وکړم موږ ته چې کوي د اکسل یو شیټ راخلاصوي. ښه کنټرول ا دا به ډیلیټ کړو. راځم ټیبل ته او اکسل سپیډ شیټ ورته وایم. اوس به زموږ سره د اکسل یو شیټ راخلاص یو شیټ ګورئ تاسو ولیدئ د اکسل یو شیټ را سره راخلاص د اکسل یو شیټ را سره راخلاص. اوس که زه چیرې مثلا دلته چې شي وکړم لیکل وکړم دا کلوز کړم دا به ډایرکټ ورته چیرې راشي هماغلته به راشي. صحیح شو. ډونټ سی ښه وبخښئ راځو بېرته انزرټ ته رالو. انزرټ کې ټیبل ته رالو اکسل ورک شیټ ورته وایم. ګوره کله چې موږ ګوره موږ ته سره چې شی راخلاصو د انزرټ د اکسل یو شیټ راته راخلاصو سره به خلاصو. کنټرول پلس زائد همدا هم دا غواړم. ښه بیا رالو ټیبل ته. په ټیبل کې کویک ټیبل دی. دلته یو څه ټیبلونه موږ سره چې شوي جوړ شوي دي. کله چې ستا ورته ضرورت وي ته کولی شې د دې له لارې هماغه ټیبل چې کې استفاده کړي. مثلا د دې ګوره مختلف ټیبلونه جوړ شوي دي. دا ټیبل زه غواړم چې استفاده کړم.
تیار جوړ شوی ټیبل دی ته کولی شي چې دا چیش کې استفاده کړي سر مې خلاص شو کنټرول ځای او زه انزرټ ته پنځټ کې بیا ټیبل کې کویک ټیبل دی بل څه راسره نه دي پاته ښه نو د نن ورځې همدومره درس و سبا ته به انشاءالله چې شروع کړو پکچر شروع